سلامونه جوړ په خیر ورځ مو نیکمرغه ستړي مشئ نوی درس نوی موضوع نوی عنوان بدی څه ته وایي کومه ژبې کلمه ده بدی عربي کلمه ده نوي شي ته وایي او نوی شی چې به عربان رامنځته کړه دې ته به بدی وویل چون بدعت چې ورته وایو نه بدی یو نوي شي ته وایي د یو نوي شي رامنځته کولو ته بدی وایي اما اصطلاحاً هغه علم دی چې د دې په واسطه موږ په خپلو خبرو کې ښایستونه په نښه کوو زه خبرې کوم کوم ښایست پکې دی د خبرو کې دا علم کوم علم دی چې دا ښایست رامخته کوي رامنځته کوي پیدا کوي دا بدی علم دی اولین ځل دغه علم عبدالله ابن المعتز په 204 راویه نه شروع یې کړه او 204 نوي کې تکمیل کې یعنې 20 کلو کې 11 صنعتونه یې پیدا کړي په درېیم قرن کې او دغه پسې روانو او اوس دغه تر 240 صنعتو پورې رسېدلی دی 220 پورې اما تاسو هغه صنعتونه وایئ چې کوم یو تاسو ته کانکور کې راځي پوهنتون لپاره تاسو ته پکار کېږي که پوهنتون ته بیا لاړئ او ادبیات مو لوستل هغلته بیا تاسو دې سره اشنا کېږي اما مخکې له دې چې تاسو کانکور ته ځئ په کانکور کې دا له تاسو غواړي در زبان پشتو این کار عبدالرؤف بینوا کرد در سال 1326 برام ادبی فنون یک کتاب را نوشته کردند یعنی 11 قرن پس از عبدالله ابن المعتز این علم به دو حصه تقسیم کرد یک را لفظی گفت دیگر را معنوی اگر مراد کردن الفاظ در نظر گرفته شود او را لفظی میگن اگر مراد کردن معنی در نظر گرفته شود او را معنوی میگن یک لفظی شد دوم معنوی شد چه قسم میایم امی گپه که من گفتم در مثال ثبوت میکنم من میگم ژرنده که د پلار ده هم پوار ده آسیاب از پدر از هم به نوبت است پلار کلمه باور کلمه یک سج همانگی به میان آورد ایره میگم سعی کنید ایره میگم وار نوبت راوند نمبر هم گفته میشه هیچ مشکل نیست یک معناست هر چهارش مترادف است من به جای نوبت راوند یا نمبر یا به جای وار نوبت کلمه میارم اینجا آوردم وار را از بین بردم پس کردم در معنی تغییر نامد اما میبینم آموز زیبایی که من گفتم توسط این علم زیبایی را در زبان پیدا میکنم آیا زیبایی دارم یا خیر این سعی کنید من این میره ژرنده که د پلار ده هم پوار ده آسیاب از پدر است هم به نوبت است پس این پلار وار کلمات سجبه میان میاره وقتی که من نوبت آوردم نوبت کلمه اینجا سج از بین برد وقتی که به تغییر دادن الفاظ کلمات معنا تغییر میکنه یا شایستگی از بین میره این صنعتی لفظی است ولی معنوی صنعت را میگم که به تغییر دادن کلمات ایمانای خود از دست نته ارزش خود از دست نته میاییم همینجا اول من معنوی را میخوانیم که در اون معنا واجب باشه الفاظ اولین صنعت که من در این میخوانیم تضاد است طباق است مطابقت است تضاد طباق مطابقت یا متضاد آن صنعتی است که شاعر دو کلمه بیاره معنایش ضد یک دیگر باشه معنایش ضدی یک دیگر باشه ای بس این است اگر دو اسم بین خود تضاد داشت یا دو صفت بین خود تضاد بود اسمی تضاد اگر معنوی دو معنی دو فعل ضد یک دیگر بود ای فعلی تضاد اگر از یک ماده به شکل امر و نهی مثبت و منفی اینا شکلی امر نهی مثبت منفی یک فعل آورده شود ایرا ایجابی و سلبی میگم ایجابی و سلبی تضاد میگم مثال ها میتم در مثال همین صنعت را ثابت میکنم خب متوجه شوید اینا ای مثال من میخوانیم خراب لعشق عباد لحسن اینا خراب لعشق عباد لحسن مجنون زمازل لیلا زمازل اینجا
خراب آباد صفت هاست یا نیست؟ مجنون لیلی نام هاست یعنی مذکر و مؤنث است یا نیست؟ پس این را اسمی تضاد میگم. دوم فعلی تضاد. اگر ضد دو فعل بود این را فعلی تضاد میگم. مثلا بیگا په خوب کې یو ماشوم راته پیغام راوړی چې مو د کلي نه چا ورځ وړې ماښام راوړی. من گفتم معنوی صنعت را میگم که در او معنا رعایت است، خود الفاظ نی. عالی معنا کنم میره. شو در خواب یک طفل برای من پیغام آوردن که از محل من کس روز بردن شام آوردن، روشنی بردن تاریکی آوردن، خوشی بردن غم ها آوردن. خوشی و غم، روز و شب، تاریکی و روشنی زد یک دیگه است، یعنی بردن آوردن فعل ها شد. یعنی این را میگم فعلی تضاد. یا میگم مرو ته نه ګورم، با آفتاب سعی نمی کنم. ګورم زه خپل نگار ته، ولی به نگار خود سعی می کنم. نمی کنم مثبت و منفی. گل ته نظر نکړم، به گل نظر نمی کنم. نظر کړم هغه رخسار ته، ولی به او رخسار نظر می کنم. پس ببین نمی کنم، نمی بینم می بینم. این را میگم ایجابی و سلبی تضاد. دومین صنعت که من